نو کومه دومره بچی د پاکستان په خپل غیږ کې ځای کړي دي نو کم از کم حق خو مې جوړېدلو چې په 23 مارچ 2019 باندې تا 128 ایوارډونه د پاکستان په مختلفو شعبو او طبقو کې تقسیمول او تا د لارو د کوڅونه د مهوش حیات غوندې لغړې او کنجرې او بربنډې اداکارې راګرځولې او هغې ته تا تمغه امتیاز ورکو. کم از کم یو حق خو جوړېدلو چې د پاکستان د ټولو عالمانو فخر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب ته خو تا ایوارډ ورکړی وی. هغې ماشوم بچي ته تا ایوارډ ورکړی وی کوم چې د شپږو اتیاو ملکونو د حفظ قرآن په مقابله کې 1 نمبر پوزیشن حاصل کړی و. د پاکستان نوم یې پورته کړی و چې په کومه ورځ باندې تا 128 ایوارډونه تقسیمول. په هغه ورځ باندې زه ایوارډ درنه نه غواړم، زه تمغې درنه نه غواړم، زه هارونه درنه نه غواړم، زه انعامونه درنه نه غواړم. خو په هغه ورځ ماته دا خبر میلاو شو وی د ټول پاکستان ستر عالم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب باندې څلور واړو طرف نه فایرنګ وشو. زما علما هغه ته زخمی زخمی الله للیگا. مولانا سمیع الحق صاحب درانه خفر رخصت کو بدبخته. مولانا سنجان رحمت الله علیه غوندې ګل هغه درانه ګیلمن رخصت کو. څه سوچ به کړی د ځان قدر په وخت کې اې د پیښور خلکو تاسو ډېر احسان فراموش. تاسو مال راغلی یې ما نم د مسلې تپوس کړی دی، ما بخل نه دی کړی، ما فیس نه دی اغستی، ما دې ته نه دي کتلی په کور دې د چا جنډه ولاړه ده. کو زما د پارټۍ جنډۍ مسله درته خیم، کو زما د پارټۍ جنډه نه بیا مسله درته نه خیم. مولانا سنجان صاحب دا بخل نه دی کړی. نیشنل پارټۍ والا خپل زوی ورله لیږلی دی، عالم یې ته جوړ کړی دی. پیپلز پارټۍ والا لیږلی دی، عالم یې ته جوړ کړی دی. مسلم لیگ والا لیږلی دی، عالم یې ته جوړ کړی دی. پی ټي آی والا خپل زوی یې لیږلی دی، حافظ او عالم یې ته جوړ کړی دی. هغه د ګل غوندې چهره هغه ستاسو په ګولو باندې سود کېدله، هغه تاسو الله له سور کفن لیږله. دا تاسو الله رب العالمین دا دوستان اے د پاکستان حاکمانو دا ولې نه معاف کوئ؟ نو چلو ټیک ته ایوانونه دا ایوارډونه درنه نه غواړم، انعامونه درنه نه غواړم. زما زړه کې به دا ګیله راغلي او دا ګیله به هغې ماشوم بچي هم محسوسه کړي په دغه ورځ باندې. کاش ما خو په 86 ممالکو کې په حفظ قرآن کې 1 نمبر پوزیشن حاصل کړی دی. دومره څوک نشته چې ما په تندي ښکل کړي، دومره څوک نشته چې زما غاړې ته د ګلونو هار ور واچوي، دومره څوک نشته دی ما ته شاباش ووایي. زه دومره یتیم پاتې شم. ګناه مې دا دی حافظ یم، ګناه مې دا دی مدرسه کې مې سبق ویلی دی. بل یو سټوډنټ به چېرته په انټرنیشنل مقابله کې 1 نمبر پوزیشن فرسٹ پوزیشن حاصل کړو، تاسو به کتلی وی هغه ته د سونې تمغې میلاوېدلې به. زه بیا هم د دغې ماشوم دپاره نه غواړم، خو زه تاسو سره د غم او د درد یو خبره ضرور شیر کوم. هغه حافظ قرآن معصوم نابالغه بچی چا چې د پاکستان نوم روښانه کړی و په شپږو اتیاو ملکونو کې د سوات، د نن نه یوه هفته مخکې هغه ته په پیو کې زهر ورکړلی شو. هغه نن هم هسپتال کې پروت دی. د دې باوجود دا علما لګیا دي د الله د دین خدمت کوي. د دې باوجود دې علماو چرته تندې تریو کړی نه دی. پولیس والا خپل زوی راوستی دی، مونږ ډېر په فراخي سینې سره هغه ته قرآن ښودلی دی. فوجي افسر خپل زوی راوستی دی، مونږ په فراخي سینې سره هغه ته قرآن ښودلی دی، د هغه نام حافظ قرآن جوړ کړی دی. پلار یې بهر اجره کې ناست وي، زما د علماو پګړۍ اوچالوي، زما د علماو غیبتونه کوي، زما د علماو د هغې الزام تراشي کوي، زما د علماو د سر تاج او په پاکستان کې د ناموس رسالت چوکیدار او د نبی علیه السلام وفادار امتی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب الله رب العالمین دې د هغې په زندګۍ کې ډېر برکات نصیب کړي. ای قومه تاسو ته خو په سخکلني کال کې 2.8 حافظان درکړل، نو ما ته وښیې که نه د پاکستان بل کم مشر ستا کور ته حافظ قرآن را لیږلی دی، د پاکستان کم مشر ستا کور کې عالم دین پیدا کړی دی، د پاکستان کم مشر تا ته د دعوت او تبلیغ لاره ښودلې ده، د پاکستان کم مشر تا ته د نبی علیه السلام سره وفا ښودلې ده، د پاکستان کم مشر تا ته ختم
نبوت خودلې دی د پاکستان کم مشر تا ته ناموس رسالت خودلې دی نو ما ته پته ده دا کوم بچی چې ما ته مخې ته دلته قرآن غوړولی دی زه ورته الرحمن علم القرآن ښایم د ده پلار بهر بیټک کې ناست دی او زما د ټولو علماو د سر تاج د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب د هغه د تصویر نه سر را کټ کوي او د سپي په تنه پورې ملګری کوي د خر په تنه پورې ملګری کوي دا مونږ اینو نه دا زمونږ د سترګو نه روزانه تیریږي نه کې دا نه دی راوستي چې پلار دی زما مخالفت کوي د هغه بچي ته ما چېرته د قرآن نه انکار کړی دی چېرته هم داسې نه ده تاسو چې هر څه کوئ مونږ به ستاسو د بچو نه د قرآن حافظان جوړوو انشاءالله که خیري ستاسو خپله خوښه ده او مونږ به ستاسو کورونو ته دین دردن نه کوو ستاسو خپله مرضي خو مونږ به د دغې دیني مدرسو د قرآن د دغې تلاوتونو دفاع به کوو د هغې حفاظت به کوو ستاسو خپله خوښه خو مونږ به په دغې وطن کې د نبي علیه الصلاة والسلام د ناموس چغه پورته کوو مونږ به سوال کوو مونږ به خیرات غواړو مونږ به یو دروازه ډبو او د نبی علیه السلام هر امتی ته به وایو ای د نبی علیه السلام امتی د محشر په ورځ د نبی علیه السلام د شفاعت امید نه لري تمه نه لري نو که لري بیا در باندې قرض دي د مدینې د جانان چې د هغه د عزت تحفظ وکړي راشه ما سره ودرېږه زه نن د پاکستان په چوکونو چوراهو روډونو باندې ولې یوازې ولاړ یم ولې ته د نبی علیه السلام امتي نه یې ولې د آسیه ملعونه چې د نبی علیه السلام ګستاخي کړې وه ستا دل ازاري نه ده کړې ستا زړه نه دی خفه کړی چې نبی علیه السلام یې رانه خفه کو ته په دې خفه نه شوې چې ابوبکر صدیق یې رانه خفه کو ته په دې خفه نه شوې چې حضرت عمر یې رانه خفه کو ته په دې خفه نه شوې جنت البقیع کې 11000 صحابه کرام یې رانه خفه کړل ته په دې خفه نه شوې بیبي فاطمه یې رانه خفه کړه ته په دې خفه نه شوې حضرت عایشه یې رانه خفه کړه ته په دې خفه نه شوې نو بیا دې په خپل زړه کې ایمان لږ وګوره چې شته او که نشته دی برقرار پاتې دی او که نه دی پاتې چې ته د نبی علیه السلام په بېعزتۍ خفه نه شولې ایمان باندې دې نظر ثاني وکړه الله رب العالمین دې په دغه ملک کې د نبی علیه الصلاة والسلام د ناموس حفاظت نصیب کړي او محفوظ به ان شاء الله که خیري مونږ د خپل رب سره عهد کړی دی ربا مونږ به بېلمازه ضرور یو الله مونږ به ګناهګار ضرور یو الله مونږ به سیاحکار ضرور یو الله رب العالمین مونږ به ډېر خطاکار یو خو رب ذوالجلاله ستا د حبیب د در سره چرته بې وفایي نشو کولی دا مو د ژوند آخري تمنا ده چې کله د هر طرف نه ناامیده شو او د محشر میدان وي نو د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت به راته نصیب کېږي ټوله دنیا خاموشه ده او مونږ به خاموش نه پاتې کېږو مونږ به د خپل محبوب سره د وفادارۍ اظهار کوو مونږ به د ختم نبوت دفاع کوو انشاءالله دا د نبی علیه السلام په مونږ قرض دی دا په هر امتی باندې قرض دی چا چې دا قرض ادا نه کو د نبی علیه السلام د حوض کوثر تمه مه لرئ د نبی علیه السلام نه د شفاعت تمه مه لرئ هغه امتیان وي د محشر په میدان کې به الله د کوثر نه واپس کړي نبی علیه السلام به فرمایي یا ربي خدایا هؤلاء من امتی دا زما امتیان دي بل روایت کې راځي نبی علیه السلام به فرمایي ربا انهم مني دا زما ملګری دي بل روایت کې راځي نبی علیه السلام به فرمایي ربا دا خلق دی ولې واپس کړل د حوض کوثر نه اصیحابي الله رب العالمین ورته فرمایي زما حبیبا تا ته څه پته ده ماذا حدثوا بعدک ستا نه وروسته دوی په کومو لارو روان شوي دي تا ته د دې څه پته ده دوی ستا د حوض کوثر حقدار نه دي دوی ستا د شفاعت حقدار نه دي الله دې مونږ په هغه خلکو کې چرته نه شماري الله رب العالمین دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کې چاته چې نبی علیه السلام د محشر په میدان کې په خندا باندې استقبال ته ولاړ چاته چې نبی علیه السلام د محشر په میدان کې په خپل لکو مبارکو کې د کوثر اوبه اسکي الله دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کړي د دینی مدرسې دا ستاسو د بچو د عقیدو د تحفظ لپاره دي دا ستاسو د بچو د ایمانیاتو د تحفظ لپاره دي دا ستاسو د بچو ته د قرآن ښودلو لپاره دي دا ستاسو بچو ته قرآن په حفظ باندې ښایي په ناظره باندې ورته ښایي په ترجمه باندې ورته ښایي په تفسیر باندې ورته ښایي
د دې امت علماو په تاسو ډېر احسان کړی دی. تاسو مشرانو له د دعوت او تبلیغ چلتا پھرتا مدرسه جوړه کړې ده، هر څوک پکې وتلی شي، هېڅ شرط پکې نشته دی. تاسو له دا دینی مدرسې تاسو د بچو دپاره قایمې کړي دي، هر څوک ورته خپل بچی رالیږلی شي، هېڅ شرط پکې نشته دی. تاسو له خانقاهونه جوړ کړي دي او بیا د دې دینی مدرسو او د دې تبلیغي مهنت او د دې خانقاهونو او د دې دینی تحریکونو درسونو د دې د دفاع او د تحفظ دپاره غیر چاپیره چار دیواری کړې ده. تاسو چې ښکلی باغ وکرئ، زمیندار یې، نو د هغې نه غیر چاپیره دیوال ووهئ. د باغ کې ګلونه دي، د باغ کې میوه ده، هسې نه چې د شپې څوک څاروی راشي او دا میوه راله خرابه کړي، دا فصل راله خراب کړي، دا ګلونه راله تر و تالان کړي. هغې دپاره تاسو چار دیواري وښئ. د دغې دیني تحریکاتو چار دیواري دا د علماو سیاسي قوت دی. نن تبلیغي مرکزونه دا کو په خطره کې کېږي، هغه علما د دې خیرخوا دي کوم چې په پارلیمنټ کې ناست دي. زه په خپله په اسمبلی کې موجود وم، قانون راغی، د هغې قانون نوم و سیکیورټي اف ولنریبل اینډ سینسیټیو اسټابلیشمنټ، د دې صوبې د خطرناکو ځایونو سیکیورټي. هغې کې لیکلي چې په مسجد کې به الو با جماعت موس ادا کیږي، په تبلیغي مرکز کې به الو شب جمعه الاؤډ کیږي، په دینی مدرسه کې به الو د قرآن د درسګاه اجازت ورکول کیږي، چې تر څو پورې د متعلقه تانۍ د ایس ایچ او نه این او سی نه میلاو شوي او ایس ایچ او سے به این او سی او اجازت الو ورکوي چې جماعت ته راشي. تاسو سی سی ټي وي کیمره لګولي، د دې جماعت د پاسه مورچه جوړه کړي، په دې دروازه کې مو تھرو گیټ لګولي، د دې دیوالونو د پاسه مو کنډتار جوړ کړي او یو ټوپک مار بهر ولاړ وي، ټوپک په ورلم د محلې خلک اخلي، 15,000 روپۍ تنخواه به له هم د محلې خلک ورکوي. کم جماعت کې دا انتظام نو، کم تبلیغي مرکز کې دا انتظام نو، کم دینی مدرسه کې دا انتظام نو. حالات خراب دي، هغې ته به اجازت نه ورکول کېږي. لیکلي وو په هغې قانون کې the all religious places of the province are the most vulnerable and sensitive establishment. د دې صوبې چې څومره مذهبي ځایونه دي، دا د دې صوبې د ټولو نه خطرناک ترین ځایونه دي. استغفر الله العظیم. دا علماو دی په تبلیغي مرکزونو خفه شو، دا علماو دوی د 4.5 لکو جماعتونو د وکالت مقدمه لړاو کړله او الحمدلله د نمائندګۍ هغه اعزاز الله رب العالمین ما ته را نصیب کو. 4.5 لکو جماعتونو د وکالت مقدمه مو په اسمبلی کې لړاو کړله، د ټولو تبلیغي مرکزونو دفاع مو وکړله. مولانا زکریا رحمت الله علیه کو د دنیا نه رخصت شوی دی، خو بچي ژوندي دي. د دارالعلوم دیوبند هر فرزند مولانا زکریا دی، د دارالعلوم دیوبند هر بچی د مولانا الیاس دی. د دې دور فرعونه، د دې دور قارونه، د دې دور نمروده، د دین د تحریکونو سره ډغره مه وهه. ستا ککری به په منځ باندې دوشي د الله د دین تحریکونه نشي ختمولی.